اکثر د اولاد ته وایم چې خدای ته وګوره د مور پلار قدر وکړي، قدر وکړي د مور پلار. ته مور پلار دې جمدي مه کوه، ځان ته دوا غوي درته کوي مه کوه، کوه دعا، خو که نه هم کې نو بس بېغمه اوسه، مور پلار درته دعا کوي. بچې چې د کور وځي تر څو کور ته نه راغلي د پلار او د مور درس کوي چې خدای کله به راځي. او نن سبا بچي مستي چې ښځو کې بیا مور او پلار پروا هم نه ساتي، وړې وړې بانې جوړې، پلار ده ووایه، مور ده ووایه، ښځې ته یې راله ده ووایه او ما ته یې ده ووایه، نه به وایي. ماشوم یې نه لوی کړی، دا حق یې نشته چې ته ورټي، دا حق یې نشته چې تا ته تیزه خبره وکړي، دا حق یې نشته ستا دا ښځه خو د هغې لور ده چې ته هغه ورته ووایي، په کور کې نه راځي. په پټې خبره چې ښځه راته سترګې وجړی چې مور دې راته ده ووایي، ورته دا مه وایه، ورته خیر حق یې وایي به، تا ته نه وایي چا ته به وایي. لور ته خلک وایي که نه، دا تا لور په نظر ګوري. نن ښځې روانې دي سبا جوړې دي او زوی خفه کي، قطعا دی ان ګورم دا نه کوي چې خاوند ته داسې خبره کوي چې د مور نه ازاري کوي. دا ګورې ذهن کې واچوئ، مور به خیره ونه کړي خو چې اوړی ودړ دی دا خطرناک دی. پلار به خیره ونه کړي خو چې زوی ستغه خبره وکړه او د پلار او د مور زړه کې اسم درد راغی نو د هغې نه الله خبرېږي. بچې د کشرانو ته ویم، د هلکانو ته ویم، بچې تاسو ته ټولو ته زه وایم ما اواز هم څوک اوري، د مور او پلار قدر کوئ، د مور او پلار ډېر احترام وکړئ، ډېر عزت کوئ. د ښځې په خپل ځای کوئ، دا نه چې ښځه به هم وهی او ټکوی ما، نه، د ښځې خپل خیال او د مور او پلار خپل خیال.